سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. اووه-دېرشم څپرکی تېښتې ته په ورته ډول له طبسه وتل. شپه را رسېدلې وه او په اسمان کې د ستورو له راڅرګندېدا څو شېبې تېرې شوې وې چې موتی خبر راکړ د سفر شیان مې تیار کړي دي او بیړۍ ته یې وړلی شئ. مرید میخانې ته نه ولاړه او له ما سره پاتې شوه. ما چې به هر ځل هغې ته کتل خواشینی بشوم، ځکه چې په خپلې کمعقلۍ سره مې له هغې څخه د بیلتون زمینه برابره کړه. که ما په ناپوهۍ کې بوډۍ ته چاپلوسي نه وای کړې، نو تر کومه چې مې زړه غوښتل په طبس کې پاتې کېدی شوی چې د مرید له کتلو خوند واخلم. مرید هم په چورتونو کې وه. ناڅاپه یې وویل: سینوها، آیا ماشومان در باندې ګران دي؟ زه دې ناببره پوښتنې حق پک کړم. مرید چې ما ته وکتل ویې ویل: مه ډارېږه، ځکه چې زه نه غواړم ستا لپاره ماشومان وزېږوم. خو یوه ملګرې مې ده، یو 4 کلن زوی لري او وایي چې زوی یې غواړي په نیل کې سفر وکړي، شنه پټي، کروندې، پسونه، غواګانې، هیلۍ او غازان وګوري. آیا کولی شي په دې سفر کې دغه ماشوم له ځان سره بوځي؟ ومې ویل: مرید، زه پوهیږم چې کله دغه 4 کلن ماشوم را سره بوځم نو په سفر کې به په قرار نه یم، ځکه تل باید د دغه ماشوم پالنه وکړم چې له بیړۍ څخه اوبو ته ونه لویږي او یا یې تمساح ونه خوري. مرید وخندل او ویې ویل: سینوها، کله چې دغه ماشوم پیدا شو، ما په خپله له خپلې ملګرې واخیست او یو مې وړ چې سنت یې کړم، او هغه ښځه چې کوم ماشوم سنت کولو ته بیایي د هغه په وړاندې د یوې مور په شان دنده لري. نو زه به د یوې مور په شان په دې بیړۍ کې پاتې شم او د هغه پالنه به وکړم. نو له دې کبله چې زه به یې ساتم، هغه به اوبو ته نه لویږي چې تمساح یې وخوري. کله چې ما دغه خبره واورېده، داسې خوشحاله شوم چې دواړه لاسونه مې پر خپل سر ووهل او ومې ویل: مرید، که ته د ماشوم د پالنې لپاره ځې، نو اجازه لري چې د یو ماشوم پر ځای د اتون د معبد لومړني ښوونځي ټول ماشومان له ځان سره راولې. او ته چې د ماشوم د ساتلو لپاره ځې، نو څوک به زما په بیړۍ کې ستا پر شتون حیران هم نشي او ستا نیک شهرت ته به تاوان هم ونه رسیږي. ما د بوډۍ او شهوتي میرمنې له ویرې فیصله کړې چې سهار وختي حرکت وکړم. مرید زموږ د بیړۍ ته روانېدو مخکې ولاړه او هغه ماشوم یې له خوبه راپاڅاوه او رای وست، خو د ماشوم مور نه ورغلې. ما غوښتل دغه میرمن ووینم، ځکه چې هغې پر خپل زوی تهوت نوم ایښی و. د ماشوم مور پر خپل زوی باندې د دغه نوم د ایښودو ګټه هم لیدلې وه، ځکه چې تهوت د یوه خدای نوم دی. په مصر کې مور و پلار ډېر لږ جرأت کوي چې پر خپل ماشوم باندې د کوم خدای نوم کیږدي. په تیره بیا د تهوت خدای نوم چې د خط او د خدایي او بشري معلوماتو خدای دی. ماشوم ویده او موږ حرکت وکړ. کله چې د طبس هغه غرونه چې ساتونکو ته ورته دنګ ولاړول زموږ له سترګو پټ شول، نو ماشوم هم راویښ شو. تهوت ښکلی ماشوم و چې تور او نرم ویښتان یې درلودل او د هغه پر ټنډ یې وړۍ کړۍ جوړې کړې وې. ما ته یې په تورو سترګو داسې کتل چې ته واله ډېرې مودې مې پېژني. زه ډېر ژر له دغه ماشوم سره اشنا شوم. مینه مې ورسره پیدا شوه. هغه مې پر خپلو زنګنو کېناوه او د نیل د څنډو له لوښو مې ورته وړې ټوکرۍ ووبدلې. اجازه مې ورکړه چې زما پر طبي وسایلو لوبې وکړي او زما درمل بوی کړي. تهوت په دې سفر کې موږ ته هیڅ ستونزه پیښه نه کړه، نه په اوبو کې ولوید او نه تمساح وخوړ، بلکې اپوټۍ زموږ خوشحالي نوره هم زیاته کړه. هره شیبه چې به زه او مرید د یو بل څنګ ته ودېدو، د ماشوم د ساه اخیستلو منظم غږونه به ما اورېدل چې زموږ تر څنګ به ویدېده، او سهار چې به کله راویښ شو هغه به لا ویده و. زه به هیڅکله له مرید او تهوت سره یو ځای د نیل د سیند دغه سفر هیر نه کړم، او له نیکمرغۍ وروسته د خوښیو او هیلو یوه پړاو داسې مست کړم چې مرید ته مې وویل: راځه چې یو منګی مات کړو چې تل د یو بل څنګ کې ژوند وکړو. ته هم زما لپاره د تهوت په شان یو ښکلی ماشوم وزېږوې. زه تر ننه پورې د اولاد غوښتونکی نه وم، خو اوس احساس کوم چې زما وینه د ځوانۍ جوش نه لري. د زوړبودۍ وخت راغلی او هر ځل چې تهوت ګورم زړه مې غواړي د هغه په شان یو زوی ولرم. خو مرید خپل لاس ما پر خولې کېښود او ویې ویل: سینوها، ته پوهیږې زه داسې ښځه یم چې په میخانې کې کار کوم او په میخانې کې لویه شوې یم. تر تا مخکې نورو سړیو هم له ما سره تفریح کړې او د دې وړتیا نه لرم چې د فرعون د ځانګړي ډاکټر او تر هغه لوړ د لوی فرعون د زوی ښځه شم، ځکه چې
تا یوه ورځ په طبس کې راته وویل چې تصور کوي د فرعون زوی او د خدایانو له نسله یې. بله دا چې معلومه نه ده چې کله ستا خور شم نو ماشومان به وزیږوم او که نه. دغه ماشوم پر ما ګران دی او فکر کوم چې زه او ته له دې ماشوم سره په دې بیړۍ کې نورې ښې ورځې په مخ کې لرو او داسې فکر وکړه چې زه د دې ماشوم مور او ته یې پلار یې، ځکه چې هغه وړوکی دی، د ټولو ماشومانو په شان پخوانۍ ورځې هیروي. زه هغه ته ورښودلی شم چې تا ته پلار ووایي او ته تصور وکړې چې ته د هغه حقیقي پلار یې. د هغې ورځې چې به کوچني تهود خپل لاسونه زما په غاړه کې اچول او خپل مخ به یې زما په مخ کې خود، ما ته یې پلار ووایي او ما د هغه د ګاډګوتي ویښتانو له موښلو څخه خوند اخیست. په هغه ورځو کې چې موږ په بیړۍ کې له نیله تېرېدو داسې مو ځان نیکمرغه احساساوو چې د نیل پر دواړو غاړو مو د مصري کروندګرو لوږې او بدبختۍ ته هیڅ توجه نه کوله، یعنی نه مو غوښتل د هغو د ډنګرو او خوارو څیرو په کتلو او د هغوی په نارو سرو خپله نیکمرغي او عیش خراب کړو. نن سبا چې هغه د خوشحالۍ ورځې را په زړه شي په سترګو کې مې اوښکې ډنډ شي، له سینې اسویلي باسم او فکر کوم ولې انسان داسې پیدا شو چې د خوشحالۍ ورځې ډېر ژر تېرېږي او پټه د بدبختۍ ورځې دومره ورو ورو تېرېږي چې هیڅکله نه ضایع کېږي. نور نو زموږ سفر هم پای ته ورسېد او موږ د افق ښار ته ننوتو. کله چې دې ښار ته ولاړو له دې سره چې ډېر وخت مې ترې د باندې نه و تېر کړی، خو احساس مې وکړ چې د افق په ښار کې یو نوی حقیقت رامنځته شوی دی او زه یې نه ګورم. د افق د ښار لمر همغه و، کورونه او ونې همغه وې، خو ما داسې احساس کوو چې دلته یو نوی حقیقت رامنځته شوی دی. یو وخت متوجه شوم دغه حقیقت چې ښار یې زما په نظر کې بل ډول کړی دی، کاختي، بدبختي او د کاختۍ او بېوزلۍ له امله جنایتونه دي. مریت او کوچني تهود په ښار کې ډېر ایثار نه شول او طبس ته ستانه شول او زه بیا یوازې شوم. د یوازیتوب غم چې په سفر کې را سره نه و اوس بیرته راته راستون شوی و. څو ورځې وروسته چې مریت او تهود د افق له ښاره تللي ول، د مصر فرعون اخناتون چمتو نه و د خپل هېواد حقیقتونه وګوري. اوس مجبور شو چې یو حقیقت وویني. حقیقت په دې ډول و چې د مصر د انتظامی ځواکونو قمندان هورمهب یو شمیر مصریان چې له سوریې څخه تښتېدلي ول له منفس ښاره د افق ښار ته واستول چې ځانونه فرعون ته وروښیي او هغه پوه شي چې د هغه د خدای غړنده چلند، سوله غوښتنه او مساوات په سوریه کې پر میشتو مصریانو څه بد حال راوستلی دی. پر هغې ورځ چې دغه مصریان را تښتېدلي او له سوریې څخه د افق ښار ته راغلي ول، خلک د هغوی په لیدو داسې ویرېدلي ول چې خپلو کورونو ته ولاړل او د کورونو دروازې را بندې کړې. هغوی غوښتل چې د فرعون ماڼۍ ته ننوځي، خو د ماڼۍ ساتونکو د هغوی مخه ونیوله او تښتېدلو کسانو د فرعون د ماڼۍ دیوالونو او دروازې په کاڼو وویشتې او فرعون یې مجبور کړ چې هغوی ته اجازه ورکړي چې ماڼۍ ته ورننوځي او خبرې یې واوري. دغه خلک چې ماڼۍ ته راننوتل، زه هلته وم او کله چې فرعون ته نږدې شول نارې یې کړې: ای اخناتونه، نن سبا د مصر د فرعون قدرت او شتمني په سوریه کې هغه کس ته ورته دی چې د کوما په حال کې وي او ډیر ژر به قبر ته ولاړ شي. ته په افق کې ناست یې او نه پوهېږي چې په سوریه کې له میشتو مصریانو سره ګورزونه، جنګي ګاډۍ او اورونه د تورې او نیزې څه کوي. ته نه پوهېږي چې د سوریې په ښارونو کې د هغو کسانو وینه څه ډول بهیږي چې ستا په اعتماد یې هلته ژوند کاوه. ناڅاپه د هغوی نارې په ساندو او ویرونو بدلې شوې. هغو کسانو چې لاسونه یې له مټو څخه غوڅ شوي ول، خپل لستوڼي یې پورته کړل او ویې ویل: ای فرعونه، موږ لاسونه درلودل، خو ستا د قدرت په ډاډ مو خپل لاسونه قرباني کړل. له دې وروسته به د عمر تر پایه پورې سوالګر یو. هغه ځوانان یا بوډاګان چې سترګې ترې ایستلې وې یا یې ژبې ترې پرې کړې وې رامخکې شول او د ځناورو په شان په نارو سرو یې وویل: ای فرعونه، پر تا او ستا پر خدای باور او اعتماد موږ په دې بلاخته کړي یو. که موږ پوهېدی چې ته دومره خوار او بې زړه یې، نو تر دې وړاندې چې د سوریې پاچاهان بلوا وکړي او موږ ووژني، موږ به تښتېدلي وو. له دې سره چې په موږ یې دغه بلا راوستې ده، بیا هم تر خپلو ښځو او لوڼو ښه یو، ځکه چې زموږ ټولې ښځې او لوڼې د هاتي د عسکرو او د امرو د پاچا د سرتیرو لاسته ورغلي دي. تر هغه چې ژوندی وي د هغو ښځو په شان به چې ځانونه په ارزانه بیه خرڅوي د سوریې او هاتي د عسکرو له تیریو سره مخامخ وي. کله چې فرعون بې مټو لاسونه، بې سترګو، د سر کاسیې او بې ژبو خولې ولیدې، مخ یې په دواړو لاسونو پټ کړ. بیا یې د خپل خدای آتون په هکله خبرې وکړې. ویې ویل: آتون د وینې بهیدا، د نورو له کړولو او درواغو څخه کرکه کوي. وایي چې ټول خلک باید یو شان وي او له یو بل سره مینه وکړي.
کله چې کمبخته مفرورانو دغه خبرې واورېدې داسې غوسه شول چې ښکنځلې یې پیل کړې. وی ویل ای فرعونه، ته تر ټولو ملعون فرعون یې او تر اوسه چا نه دي اورېدلی چې کوم پاچا دې د خپل رعیت پر وړاندې داسې بې پروایي کړې وي. هیڅ پاچا داسې نه دی کړي چې خپل رعیت بهرنیو ظالمانو ته وسپاري. آیا پوهیږي د حیات هغه صلیب چې تا د سوریې پاچاهانو ته استولي په هغه یې څه وکړل؟ هغو دغه صلیبونه د خپلو خرو او آسونو په غاړو کې اچولي او په اورشلیم کې یې ستا د کاهنانو پښې غوڅې کړي دي. که څه هم له دغو کاهنانو څخه یې پښې غوڅې کړي خو مجبور یې کړل چې د خدای په مخ کې وګډېږي. کله چې اخناتون دغه خبره واورېده نارې یې کړې او د ځینو نورو وختونو په څیر پرې د بېهوشۍ حمله راغله او پر ځمکه ولوېد. کله چې د ماڼۍ ساتونکو ولیدل چې فرعون بېهوشه شوی نو غوښتل یې چې دغه مصري فراریان له ماڼۍ څخه وباسي. مفرورانو چې هر څه له لاسه ورکړي ول او هیڅ یې نه درلودل چې بیا یې له لاسه ورکړي نو یې مقاومت او د هغوی او ساتونکو ترمنځ شخړه پیل شوه. ځمکه د مصري فراریانو په وینو سره شوه او هغه کسان چې د سوریې د پاچاهانو له ظلمونو راتښتېدلي او فرعون ته د لاسنیوي په تمه راغلي ول د فرعون په ماڼۍ کې ووژل شول او د هغوی مړي یې په نیل سیند کې واچول. کله چې ساتونکي د دغو تښتېدلو کسانو د وینې په تویولو بوخت ول د مصر ملکه نفرتیتي او د هغې لوڼو له خپلو کوټو څخه د هغوی د وژلو ننداره کوله. له دې کبله چې دوی لومړی ځل جنګ، تیښته او بدبختي لیدله نو هیڅکله یې بیا دغه صحنه هیره نه شوه. په داسې حال کې چې د ماڼۍ په انګړ کې وژنه روانه وه ما فرعون کوټې ته بوت او پر سر مې لانده ټوکران ورکېښودل. په ستوني کې مې مسکن درمل ورواچول چې بېهوشي ختمه شي او بیا د کمزورتیا له امله ویده شو. کله چې له خوبه راویښ شو په تتې څېرې او پر کاله سترګو یې ما ته وویل سینوهه دغه حالت د زغملو نه دی، باید اصلاح شي. ما له هورمهب اورېدلي چې د امرو پاچا چې اوس یې په سوریې کې پر مصریانو حمله کړې ده دی یې پیژني. ژر هغه ته ورشه او له هغه سره د سولې د اخیستو لپاره خبرې وکړه. د سولې په بدل کې چې هر څومره سره او سپین غوښتل ورې کړه. زه چمتو یم د مصر ټول سره او سپین د امرو پاچا ته د دې په بدل کې ورکړم چې له مصر سره سوله وکړي، ان که هغه وروسته مصر د تل لپاره بېوزلی هم شي. ومې ویل اخناتونه، زه وایم د سولې د اخیستو تر ټولو ښه روده دا ده چې ته د مصر سره او سپین هورمهب ته ورکړي چې هغه پرې جنګي ګاډۍ، نیزې، تورې او ګروزونه جوړ کړي او د جنګ لپاره عسکر پرې وروزي. فرعون سر پر دواړو لاسونه ونیو او د هغه چا په شان چې سر یې په ورمیږ دروند وي سترګې کش کړې. بیا یې وویل سینوهه په دې پوه شه چې له دښمنۍ څخه دښمني پیدا کیږي، انتقام د انتقام سبب کیږي او د وینې بهیدل نورې وینې هم بهوي. کله چې یو شمېر کسان لټه کوي له نورو غچ واخلي د هغوی پر خلاف د غچ او انتقام نور زړي هم کوي. ته چې وایي د سولې اخیستل به د مصر لپاره خواري او سپکاوی ولري دا یوازې خرافات دي او د دښمنۍ او غچ اخیستو د روحیې له امله دي. زما خبره ومنه او د امرو پاچا ته ورشه او هغه ته ووایه هر څومره سره او سپین چې غواړي زه چمتو یم چې د سولې په بدل کې ورکړم. زه پوهېدم چې د سرو سپینو په وسیله د سولې اخیستل لیونتوب دی، ځکه کله چې د سولې پلورونکي د مصر سره او سپین واخیستل او پوه شو چې مصر بېوزله شوی دی نو په ډیر ډاډ او جرأت سره جنګ نور هم سختوي. د دې لپاره چې فرعون له دې کاره پښیمانه کړم یا پخپله د لیونتوب دې معاملې ته ورګډ نشم ومې ویل اخناتونه تا د سولې په هکله خبرې کړي او له جنګ سره دې پرېکون کړی، خو ما د جنګ غوښتنې او د دې چارې د اصلي اړتیا یعنې سفر کولو وړتیا له لاسه ورکړې او اوس په څارویو او ګاډیو سفر نشم کولی. پر دې سربیره تر هغه مخکې چې زه د امرو پاچا ته ورسیږم د هغه سپاهیان به زما لاسونه او پښې غوڅې کړي او سترګې به مې راوباسي. زه داسې سړی نه یم چې درواغ ووایم. له هغه چا سره بحث او معامله نشم کولی چې له ماشومتوبه یې درواغ او چل ول زده کړي وي. د امرو اوسېدونکي درواغجن او چلبازان دي او باید هغه کسان له دوی سره معامله او مذاکره وکړي چې درواغ ویلی شي، نو زما پر ځای بل څوک ورواستوئ. خو فرعون وویل سینوهه هغه څه چې درته وایم ویې منه، سوریې ته ولاړ شه او د امرو له پاچا څخه سوله وپیره. د فرعون د کوټې څخه چې راووتم په هغو مصري فراریانو مې سترګې ولګېدې چې مړي یې هلته پراته ول. ومې لیدل چې د چا لاس نشته، د چا پښې او د چا سترګې. زه پوه شوم چې که زه هم سوریې ته ولاړم د هغوی په شان بشم. د سوریې بلواګر به زما دواړه لاسونه را پرې کړي او سترګې به مې د سر له کاسې راوباسي. غوره مې وبلله چې کور ته ولاړ شم او ځان په ناروغۍ واړوم چې د فرعون پرېکړه بدله شي او سوریې ته زما د استولو مسله هیره کړي. کله چې فرعون د ماڼۍ له دروازې راووتم
او کور ته تلم ومې لیدل چې نوکر مې په بیړه منډې راوهي چې زه یې ولیدم ویل ما فکر کوه چې ته به تر بیګا کور ته رانشې دلته راغلم چې له یوې نوې دې خبر کړم ومې پوښتل نوې خبره څه ده ویل همدا اوس یوه بیړۍ له طبس او افق ښار ته راورسېده او ستا د کور تر څنګ ودرېده او یوه ښځه ترې راکوزه شوه دغه ښځه له دې سره چې ډیره بوډۍ ده خو ځان یې د هغو پیغلو په شان سینګار کړی چې غواړي میړه پیدا کړي مخ یې په رنګونو سور کړی او تیزا ترې وهلي دي هغې ما ته وویل ستا بادار سینوها زما غوښتونکی دی او هغه زما په بېلتون کې اوښکې تویوي خپل نوکر ته مې وویل هغې خپل نوم درته واخیست ځواب یې راکړ هو نوم یې مهونفر دی زه د دې لپاره راغلی یم چې ډیر زر کور ته راستون شي ځکه چې مهونفر ستا په تمه ده کله چې مې واورېدل مهونفر په کښتۍ کې له طبسه زما تر شا دلته راغلی ده له ډېرې ویرې او کرکې څخه ورېږدېدم بیرته سلطنتي ماڼۍ ته راستون شم او فرعون ته مې وویل فیصله مې کړې چې ستا د امر د اجرا لپاره همدا اوس سوریې ته روان شم ډېر ژر خپلو کاتبانو ته ووایه چې د امرو پاچا ته لوحې ولیکي چې هغه زما په مقام او درجې پوه شي او دا هم ورته معلومه شي چې زه ستا له لورې راغلی یم فرعون خپل کاتبان راوغوښتل او هغوی ته یې وویل چې زما لپاره لوحې ولیکي ویل کله چې لوحې چمتو شوې له یوې اندازې سرو سپینو سره به یې تا ته درولېږم ما چې کور ته له تګه ویره درلوده فرعون ته مې وویل چې زه سلطنتي ماڼۍ ته نږدې د خپل ملګري توتمس د مجسمه جوړولو په کارخانو کې یم کله چې لوحې چمتو شوې ورته ووایه چې هلته یې له طلا سره یو ځای راواستوي ما غوښتل د توتمس کارخانې ته ولاړ شم ومې لیدل چې زما نوکر د ځواب په تمه دی هغه ته مې وویل ولاړ شه او مهونفر یعنې همدې بوډۍ ښځې ته ووایه چې فرعون زه سوریې ته استولی یم او زه هلته وژل شوی یم چې هغه له ما څخه بیخي ناامیده شي او پوه شي چې زه نور ژوندی نه یم کله چې ما دا خبره کوله پوهېدم چې درواغ نه وایم ځکه یقین مې درلود چې سوریې ته په تګ سره به ووژل شم خپل نوکر ته مې وویل کله چې دې مهونفر ته وویل چې زه په سوریه کې وژل شوی یم نو باید هغه بیرته کښتۍ ته ستنه کړي او طبس ته یې واستوي که یې نه غوښتل چې له کوره ولاړه شي په زور یې کښتۍ ته ستنه کړه او دومره پوه شه چې که زه له سوریې راستون شوم او وګورم چې دغه ښځه زما په کور یا د افق په ښار کې ده ستا او د کور د نورو نوکرانو غوږونه به پرې کړم او د اجباري کار لپاره به مو کانونو ته واستوم زما نوکر چې د لومړي ځل لپاره یې له ما څخه دغه ګواښ اورېدلی و پوه شو چې زما دغه خبره جدي ده او په اتونې قسم وخوړ چې دغه ښځه به له کوره وباسي او له طبسه به یې بهر کړي له دې وروسته چې ډاډه شوم زما نوکر به زما حکم پر ځای کړي د خپل ملګري او سلطنتي مجسمه جوړونکي توتمس کارخانې ته ولاړم توتمس پخوا د هورمهب یوه مجسمه جوړه کړې وه او پر دې ورځ چې زه د هغه کارځای ته ورغلم ومې لیدل چې یوه بله مجسمه یې له خرمایي رنګه او په نوي سبک جوړه کړې ده که څه هم توتمس په دې مجسمه کې د هورمهب د بدن د ځینو برخو په جوړولو کې مبالغه کړې وه خو تیره بیا د هورمهب د مټو او ټټر عضلې دومره پنډې جوړې کړې وې چې که هر چا دغه مجسمه لیدلې وای نو فکر یې کاوه چې د یوه غېږنیونکې مجسمه ده نه د سلطنتي پوځ د قومندان خو د هنر نوی سبک دغسې شی غوښت چې د بدن د ځینو برخو په جوړولو کې چې راوتلې دي مبالغه وکړي چې دغه کار تر ښایست ډېره بدرنګي رامنځته کوله پخوا به هم هنرمندانو هڅه کوله عیبونه پټ کړي او یوازې ښېګڼې وښیي خو د نوي هنر اړتیا دا وه چې تر ممکنه حده پورې د انسان عیبونه نور هم څرګند کړي او حتی ښې برخې هم د ډېرې مبالغې له امله د عیبونو په بڼه معلومېدې ځکه چې نوی هنر په انسان کې له یو شمېر هندسي بڼو او کرښو پرته بل څه نه ګوري او د دې پیر د هنرمند له نظره ښکلا خاص مفهوم نه لري او هڅه کوي هندسي بڼې او کرښې په څرګند ډول تر سترګو شي پخوانی هنر انسان د نړۍ تر ټولو ښکلی موجود باله او نوی هنر باور لري چې انسان د نړۍ تر ټولو بدرنګه ژوی دی او حتی له نباتاتو او جماداتو هم بدرنګه دی کله چې توتمس زه ولیدم لوند ټوکر یې راواخیست او د هورمهب پر مجسمې یې تیر کړ چې ما ته وښیي د مجسمې عضلې څنګه پړقېږي کله چې پوه شو ما نیت کړی د فرعون په حکم سوریې ته ولاړ شم ویل زه هم د هتند سوت معبد ته د دې مجسمې د رسولو لپاره له تا سره ځم ما ورته ویل د هورمهب مجسمه د هغه معبد په یوه غوره ځای کې کېږده او د دغه سفر په ترڅ کې به د نیل سیند له ښکلې وږمې هم استفاده وکړو
ځکه یوه موده کیږي چې سفر مې نه دی کړی او زما لپاره تفریح او ګرځېدل ضروري دي. کاتبانو لوحې او د سفر لګښت راوړل. موږ د هورمهب مجسمه حکومتي بیړۍ ته چې زموږ لپاره چمتو شوې وه ولېږدوله او د هتنتسوت پر لور روان شو چې له هغه ځایه زه سوریې ته لاړ شم. هتنتسوت هغه ښار و چې نن سبا المنابل بلل کیږي. کله چې روان شو توتمس وویل سینوهه له دې کبله چې ته هغه هیواد ته ځې چې د جنگ اور پکې بل دی نو په شراب څښلو کې سختي مه کوه، ځکه معلومه نه ده چې له دې وروسته به وخت دا فرصت درکړي چې شراب وڅښې که نه. ما د توتمس پر نصیحت عمل وکړ او کله چې د نیل سیند د اوبو له بهیر روان و په شراب څښلو مې صرفه ونه کړه.